د پاکستان د ظالمانه اقدام ټول افغانان خواشیني کړل. پاکستان ټولو سفارتونو ته امر کړی چې هیڅ افغان ته ویزه مه ورکوئ. هغوی پر افغانانو په کلکه ویزه منع کړې ده. دا چې پاکستان ولې یاد اقدام کړی، په هکله افغانان او حاکم حکومت څه وایي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پاکستان خپلو ټولو سفارتونو ته امر وکړ چې افغانانو ته ویزه ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خپل هیواد ټولو سفارتونو ته امر کړی چې افغانانو ته ویزه ورنه کړي. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت دا پریکړه وروسته له دې کړې چې دغه وزارت راپورونه ترلاسه کړل چې په سویډن کې د پاکستان سفارت 1600 افغانانو ته په جعلي اسنادو ویزې صادرې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له همدې کبله د فبروري په 8 خپلو ټولو سفارتونو ته لیک لیږلی چې افغانانو ته د بل حکم تر صادرېدو پورې ویزه ورنه کړي. دغه وزارت نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د یو شمېر کتونکو په باور څرنګه چې افغانان حتی د قانوني کارونو په بدل کې په اسانه رشوت ورکولو ته تیاریږي، پاکستاني ډیپلوماټانو ته هم که هر څومره لوړ معاش ولري رشوت اخیستل عادي چاره ښکاري. سما تلویزیون پرون یکشنبه وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره افغانانو په سویډن کې په جعلي اسنادو ویزې اخیستي او یا یې د څه لپاره اخیستي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.